بس زما د پوز مده ودا مولا ده خیال سره باندې روانو نسی روانو کنه زبردست خبره دی وکړه دا ټوکې کم دي نه د کدي دي خان صاحب ډېرې ښې ټوکې نه کوي ولا یار نن قرآن بچه خو سبا به ګور بچیش زه سبا به ګورو بسم الله نن قرآن بچوي یاده وروره په دې انګورو باندې څه تندر پرېوتی دی ټول خرابه شوي دي غورکیم کړي دي او میاشتې مې پکې ځای نیولي دي خدای خبر چې دې ته دوام ورکوم اوبه هم ورکوم او همدغسې خرابه شوې ده خدای دې خیر کړي ټول خرابه شوي دي او د دې په تمه یم چې دا به د خیر سره 200 من انګور کوي خدای که پوهېږو خو زه خیر دا د دوی معامله مې د خیر سره خلاص شي دا د عثمان معامله خلاص شي په خیر انشاءالله دوا درته راوړم ښه خفه کېږه ما دوا درته راوړم انشاءالله یا راته ولېږه چې دا خلکو ته خو زنګ ووکړو نه چې دا مېلمانه راشي د خیر سره لمبرونه وګورو دا خو په اول سر کې د غریب ګل نوم راغی ته ودرېږه دې ته د زنګ ووایم چې راشي که نه پروګرام ته ته ودرېږه دا زنګ د چا ده او دا خو شمس الدین کاکا ده غریب ګله خبر اورې اورم شمس الدین کاکا خیر جوړ دی په خیر طبیعت ښه ده شکر ده ته ښې په خپله ښې داسې کار وکړه هغه اجمل صاحب خدای ته مې دسمال اخیستی ده او د ډوډۍ پروګرام دی له خیر سره ځان را رسوه دا څه وایې مبارک دې شه ښه زه صحیح ده لږ زه راشه ښه لږ زه راشه د خیر سره ته ودرېږه چې دا بل نمبر د چا دی او دا خو د خان صاحب دی که نه یاره خان صاحب ته به زنګ ووهو چې دا هم راشي د خیر سره ځان سره خو به چې شی راوړي که نه یاره یاره دا مزدوران باندې بیخي کار نه کوي دا سخلي مزدوران باندې تنخواه ښه صحیح باندې په وخت باندې علي او کار باندې نه کوي ګلادینه راشه دلته تا باندې دلته کار دی راشه خان صاحب خبر اورې هلو که جوړ دی په خیر دی طبیعت د ښه ده بچیان دې ښه دي شکر دی باندې بال بچ باندې ټول ښه دي ته خپله باندې څنګه خان صاحب د خیر سره راشه چې د ډوډۍ پروګرام دی ښه د ډوډۍ پروګرام دی او ډېرۍ ته ځان رسوه د خیر سره مېلمانه مې راغوښتي دي لږ زه راشه ښه ښه مبارک باندې شه په سترګو باندې درغلم زه صحیح ده خدای پامان خو مخه دی ښه یار نن قرآن بچه خو سبا به ګور بچیش زه سبا به ګورو بسم الله نن قرآن بچوي سبا به دلاله نیسم باسا مولا دې غرق تباہ او برباد شي څه خبره د پلار بیا چې شي دا پلار او چې دا چا وجه دا چا چاول دا ټول دې کړه دا پاتا خو تور مې کړی دا وګوره دا چا کړی دی دا تا کړی دي دا نن ما د پلان دې کړه دا تا پاتې دا ټول کار ما کړی دی اوس تر ډېرې خبرې باندې کوي خپل پلان سره خبره دې وایه چې شي دی بیا ته نه څه کومه ګوله دا نه سدي توپ د کار سم سجه ځان جوړ کا دا څه شو دا د شپونو ته ته وایي چې بيخي دا ټول دنیا تا راته ګټلې ده خوب نه دی کوم خبر دی وای زر زر وای چې کال پس زما د پوز مده ودا مولا دې کار پات کړ ته دما کو ته بیا نه شي د تاسو د ګورو دا ورکېګه خدای دې غرق پر کا یا الله دا سره کمزوري دی را کړې ده مولا دې غرق پر کې دسي زوی دې چای زه ور باندې تعلیم تربیه کوم تاسو ولا په پودو باندې خلکو سره شنولي کوي شنولي مولا دې غرق چې غرق چې دا به وڅوک سمای دا ولې به اوسې پلاره اجمل ازیا کله بچیا دا او چې دا لک سم کاږي مېرمانه دا روان دي تاسو د خیر سره دښمن راخسته کنه خوشاله شه صحیح ده پلاره او دا مودا یې ولا کله په ژوند کې دا دښمن ګوري ښه دا ټول کې دا خصمه نه ده دا بدمعاش کوته وڅ بچی دا سم پلاره دا پودري شی دی زشته مې رسمو زه پلاره زشته خدای شکر یا الله شکر چې دا زوی مې خو ماشاءالله کولنګي ده کولنګي
څوک یې؟ غریب ګل څوک دی؟ زه غریب ګل باندې ګل نه پېژنم. زه به کوم کار دی کوه ځه. پلار دی هغه د ورور دسمال دی زه پلار نه پېژنم. ته څوک یې؟ ځه. دا اوس تاسې مړه کم رقم مخلوق یې پلار مې دی غواړي ته مې بېرته کور نه زه ته هم لاړ شه، تا سره ګورم، زه هغوی سره هم ګورم. مړه دا سره مخلوق ده. راځه کاکا راځه. خیر باندې ویني به زوی دا څنګه چل دی زوی باندې اجمل باندې کوزده وکړه تا باندې نه کوي ولې؟ والله خان کاکا داسې یو خبره ته ما پلار پوهې که ګوره دا جمله هم را باندې ویني او خپل ځانم صحیح ده زه درته پوهیم باندې خو دا څه وجه باندې وه نه پوهېږم بیخي خپل کارونه کوي او همداسې ګډ وډ کارونه کوي. مېلمانه روان دي د خیر سره ښه د دوی د زوی دسمال مې د خیر سره دسمال ګپ شپ خو نه دی د خیر سره. مېلمانه به راځي ځان سره به توفیم وفیم راځي د خیر سره ښه خرچه مې کړې ده 2 دانې هندوانې مې ورته راغوښتي د خیر سره هغوی به ډېرې پیسې راوړي ښه. ته به شمس الدین کاکا خو ناست دی. غریبګله مې روان دی د خیر سره غریبګله راغلی په خیر. سلام علیکم. غریبګله په خیر خیر جوړ دی. کېنه وروره کېنه وروره څنګه ښه یې جوړ دی؟ شکر ده الحمدلله. ته به خپله ښه یې؟ چېرته کوو د ځان دی نه کو دی ولا پټي کې لګیا وم مړه پټي کې مې کار کو د خپې مې وګوره یو خو ته دا وداسې پتو کې لګیا دی پر خدای بس دې مړه بس څنګه که نو بس پټو کارونه دي چې دا مو نه کړي نو زامن خو یې نه کوي. زه خدای مهربان دی انشاءالله خدای دې باندې ولخمېږي خدای به در باندې ولخمېږي انشاءالله هېڅ خبره نشته. نور مېلمانه مې روان دي خفه کېږه مه انشاءالله هر څه به راځي خیر سره ښه. څوک دې راغوښتي؟ خان صاحب مې راغوښتی دی که نه یاره ما خان صاحب نه یې که نه دا مېلمستون پکې بد ښکارېږي یا خانان پکې نه خان صاحب دې راغوښتی دی. غریبان چې پکې ناست دي دا ډېر بد یې ښکاري یاره خبر نه شي. خیر تا نه یادوم ته خو مې ما ملګری خو ما نه یادې خو د خبرې ما له غوږه وکړې. خیر ده خفه کېږه ما تا ته نه یادوم تا ته ما زنګ ووهلو ښه. زه بس ودې اوس یې خولې ووتم انشاءالله له خیر سره که نه ته خفه کېږه ما خو غریبان چې دي بد یې ښکارېږي دا کوچدنو ته چې راځي که نه ډېر زړې جامې په تن کې او وایي رښتیا وایي زوی دسمال دې مبارک شه مړه مبارکي خدای ته خوشحاله ده ولا بس هغه بل زوی مې ډېر لوبله دی ما دا خبره نه پوهېږي صاحب هم را روان دی ښه ته ورو هغلته کښېنه خیر ده خفه نه شي ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر علي خان صاحب بخیر علي خان صاحب خدای دې حال کړه دا ولا خدای دې حال کړه دا ولا یاره زوی مچې هره وجره او هره محفل خانانو باندې خاص کارېږي خیر مره هسې پکې رش جوړ کړی دی ما دا خان کاکا کېنه پکې رش جوړ کړی دی. خیر باندې ویني زوی کېنه باندې داسې زوی دی ما نه دا خو ما دې شته دی او دا د څنګه ځان ته راوستی دی بد راته مه کوله بد راته مه کوله ښه ای پلاره راته مه کوله خان کاکا تا دواړه سترګې چې ورته څه نه وایم. خیر باندې ویني زوی خیر باندې ویني شمس الدین کاکا باندې زوی باندې ظلم مه کوه که نه ته به یې کوزده کړې وای ولته نه. یاده وروره زه درته یو خبره کوم اوس چې زه راغلم که نه 2 بالښتونه په پښو باندې اچولي دي یو یې سر لاندې ایښی ده وروره داسې پروت دی ته به وایې چې د پلار تېری دی. نو څه د نیکه دیری ده خو د پلار دیری ده که نه ته څوک یې تا پکې چا راوستي؟ د زوی باندې مې تحفه راوړې دا باندې ورکړم ته زوی باندې راشه دلته که نه شه ده ورته دا وده خان صاحب داسې یو ښه شی مې ورته باندې راوړی ده چې دا خوشحال باندې وي. دا د نت افون پلس دی که څه شی ده دا فون پرو مکس باندې دی. تراکه زه وګورم تراکه ده پرېږده لرګو غلی کېنه خیر ده مړه ګورم یې څه خورم خو نه دا غریب سړی همیشه کار نه دی کېنه که نه وروره خپل غریبي سره د کار نه ده خو اوس به درته هندوانې ما ماته تحفه راوړې څه شی دی ورته راولې پلاره دا زوړ مې وینې دا مې ځان ته والم او دا مې ښځې ته لېږم چې خبرې کوو. یاره زویه ډېره بېکاره خبره ده ډېره بېکاره خبره ما ته دا نه وه ښه زه به هم دا خپله تحفه ورکړم ورکه ورته خو دا دې څه شی راولې ده بېکاره کار کوي ګوره دا بېکار ورکه دا بدماش ورو ته دا بدماش ته ورکه په دې باندې مرغۍ ولا مرغۍ ورکه وی بدماش ته ورکوه والا بدماشه که تاسو رانه ښه ورځ ولیدو تاسو دواړه زوره کېږه مه زوره کېږه دا شهادت یې په دې سر باندې ایښې خدای خیر لانجه باندې مه کوه بس خلاصه باندې کې لانجه بې عزته کړم مخکې ډېر بې عزته زه غریب سړی یم مړه ما ته پکې واک هم نه راکړو که نه اوس به مې د دې زوی او د دې پلار روغه کړې وه. یاره ته پکې خبره مه کوه خیر ده موږ روغه نه کوو او نه تا په لاس یې بیخي روغه نه کوم د خان صاحب په لاس یې روغه کوم زه اجملي زوی هغه هندوانه راوړه چې دا مېلمانه یې وخوري وله کې که چې ګرمي ده پلاره دا مې لاړ شي بیا به یې راوړو.
نه خیر زه ولا کوي اوس وبال ما خو سي وته غپ کې ویلو چې راشه خدا په اختیار راغلی دا اوس پرې دی سره ډیر بې شرمه سړی دی یار اوس به شم خو دې زه ولا کوي چې شم را پاسې ویلې هیڅ خبره نشته کینه خبر خبر سره کار نه ده اجمل زوی زه دا چې د خیر سره چې مېلمانه راغلي دي ګوره نور مېلمانه هم راغله او د هندوانه او د خیر سره چې کوژدن ده که نه یاره کوژدن مې درته کړی د کار صحیح کوه ښه دغسې زوی مې دی ماشاءالله خان صاحب وخوره دې خوا که دا پرې د غریب کماک ده که نه غریب او داسې مخ دې خوا شه خیر ده لږ دی خوره ښه خان صاحب داسې خبره ده که نه چې یو ټوکه خو پکې وکړه که نه یو پکایي که تاسو باندې خوښ یې زه باندې یو ټوکه وکړم خوند به وکړو خان صاحب خو یو سړی باندې روانو داسې روانو که نه زبردسته خبره دې وکړو دا ټوکې دې کوم دي زده کړي دي خان صاحب ډېرې ښې ټوکې نه کوي ولا ټوکه به زه وکړم وکړه که مه راشي کې دانګې د خان غوندې یو سړی و ټیلر ورته هرن اخلې 3 ورځې بیا په جوارو کې ورکو مړ دا چې دا ټوکه سړي په خبره مه کوه خبره مه کوه دا وګوره ساعت یې وګوره یو ساعت یې تا ټول کالي ته داسې وګوره ورته ګوتمې ته وګوره موبایل ته وګوره داسې خان سره دی ګوره لاره غریب سړی دی غوټه وایي چې غټې غټې ټوکې کوي پرک شمړ قرار غلی کېنه دا ټوکه نه ځان ته ګوره نه ټوکې دا هغه خبرې کوه ته د خان صاحب پسې خبرې کوې ده پسې ته ټوکې جوړوې زه باندې یو بله ټوکه وکړم دې ته مطلب وکړي یو ورځ چېرته باندې تللی وم ټول د غوندې سړی باندې و ما ته وایي خان صاحب ما ځان سره باندې بوځه که نور چې شی نه دي ډېرې نه خو به درته سپي باندې شړمه که نه زبردسته خبره دې وکړله دا غریبانان ټول همداسې خیرن کېدل ته وایې چې ټوکې کوم داسې ټوکې کوه غرق شي خلک داسې لکه وایي چې ټوکې ملک خو داسې ټوکې کوه ښه دا زویه زه خو دې کان سړی یم زه به چی شي باندې پوهېږم زه مړه دې ولې راځي حجرې ته هندوانې ته راځي پسې نه پوهېږې غلی کښېنه که نه ولې دا هندوانه خو خوره که نه خان صاحب هندوانه خوره که نه هندوانه ولې نه خوري بس دا مالګه ما اچوه که نه زونه پسونه باندې اوبه ورکوه یاره خیر څه زوی باندې سرخولی د هندوانه خوره که نه پلک راته ګورې خو هندوانه خوره که نه چیز ده یا الله خیر سرخولی زه دې وویلم ما ویل لکه چې کلمې دې راته وویستې دا مړه سره کم ځای دی دا خیر ده دا همداسې بېکاره سړی دی ورکوئ اجمل زویه بېلچه ورپسې راوله پرې مړه یو ډب ورکړه چې پسون کې خطی دی زه چا با دغه چې سیده یې که وته لا بله ووته څنګه وزن مې ووته زویه ووتو ښه زویه ووتو مړه داسې نه خو په کرار سړی وخوري که نه په کرار یې خوره که نه غریب سړی کپې دی اول سړی غریب نه غواړي چې ویې غواړي بیا دغسې تباهي جوړوي کله هندوانه نه لیدلې نه دی خان صاحب دا خبره کوه که نه چې هغه هندوانه خوري زه تاسو سره د شپې ګورم زه ورکېږه ګورو به زه به تا سره ګورم ښه دا مېلمانه ټول بې عزته کړه زه باندې به هم لاړ شم شمس الدین کاکا باندې په مخه دی ښه په مخه سلام کوه اجمل زویه د خان هغې پورې لاړ شه ښه هغه خان سړی دی چې تا سره لاس ورکړو شکر وباسه شمس الدین کاکا داسې خبره ده چې خانان خو ټول لاړه غوړ نستوڼي ول لاړل ټول زه غریب سړی یم زه به اوس در سره دا شیان مې ټول کم بیا به ځم یاره غریب ډېره زبردسته خبره دې وکړله ورور تا ته ما ډېره بېعزتي درکړه چې خفه نه شي هغه وخت کې زه په ځان پوه نه شوم او هماغه غریب و چې راته پاتې شو که نه یاره واقعیت چې غریبان زموږ د سر تاج دي او غریبان هغسې غیرتي خلک دي چې واقعا ومې منلې هېڅ خبره نشته دا خو ګاونډیتوب ده دا خو پکې راځي هره خبره پکې راځي یاره ورور خفه نه شي خیر ده نه هېڅ خبره نشته خیر اوسې وروره خیر اوسې اجمل زویه داسې کار به وکړو د خیر سره چې هغه پچي کې مې اوبه تړلې دي لاړ به شو دواړه به هغه پچي اوبه کړو بل خو لاړ ورک شو خدای دې همداسې پکې ورک کړي داسې ډول
السلام علیکم درنو قدرمنو هیوادوالو، هیله لرم چې ټول به راته روغ جوړ یاست او د صحت جامې به مو پورته وي. درنو هیوادوالو، زموږ د دغې خپرونې موخه او مقصد چا پورې خندا کول نه و. صرف موخه او مقصد مو همدا و چې په ټولنه کې غریب او خان هر چاته باید په یو نظر وکتل شي. هیڅوک له چا څخه نه لوړ دی نه بهتر دی، بلکې الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایلی ولقد کرمنا بني آدم. نو هر بني آدم او هر انسان په خپل ځای عزتمند ده او باید د ټولو قدر عزت او احترام وکړو. هیله ده زموږ دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که د داسې نورو خپرونو د لیدلو مینه لرئ او غواړئ داسې نور خپرونې وګورئ، نو موږ سپورټ کوئ او زموږ ملاتړ وکړئ، دغه ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا زه نظیر صادق سره د خپلو ټولو همکارانو او کامرمین واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو په لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.